او ته تاسې دواړه ته له ما سره راشه. صبر وکړئ، ماني خوشي کوئ، هغه خوشي کوئ، خوشي کوئ. ګلسوم مخکې شه، مخکې شه، شاته لاړ شئ، شاته لاړ شئ، مخکې شه. مریم، ګلسوم هغه خوشي کوئ. خوشي که مخکې شه، مخکې شه. ما سره کار مه لره. ګوډ چې تا ته دوه ښکلې نجونې رالېږلي یوه یې همدا ده. مه ژاړه جلۍ. ما سره کار مه لره. خیر دی ما سره کار مه لره. ما خوشی که. خیر دی ما خوشی که. ما سره کار مه لره. ما ته مه رانږدې کېږه. ما سره کار مه لره. ما نه لرې لاړ شه. انسانه گلسوم خوره گلسوم خوره گلسوم خوره راځه پاڅېږه پاڅېږه خور د هغو ځناورو وژلې ده دا واخله زر کوه وړاندې ځو خوشی که خوشی میکه درته وایم خوشی میکه خوشی میکه خوشی که لاس می خوشی که مخکې شه دا ځناور مریم هم وژني دې خواته راشه ارام اوسه همدلته ودرېږه زه نه ځم زه نه ځم مخکې شه خوشی میکه خوشی که هغه بله جلۍ دا ده دې ته وګوره دا څوک دلته راغلې ده ځناوره راځه مخکې شه دننه ځو سمه ده
دلته کسان ډیر دي هلته ورتلی نه شو ما پسې راشه زر کوه په دې معنا چې د بدل له غونډ نه راغلی ها ته څوک یې نجلۍ ما ته لاس مه وړاندې کوه وای سرزوري نجونې مې خوښېږي ودرېږه وړاندې را نه شئ ډزې ونه کوئ ما لاره ورکه کړې درته مې وویل ودرېږه صبر وکړئ ما لاره ورکه کړې زه دلته بلد نه یم په ګونډو شه په ګونډو شه حال ووایه چې جګړن چیرته دی ما ته لاس مه وړاندې کوه ځناوره کله چې تا جګړن ته اوبه ورکولې زه باید پوه شوی وای له جګړن سره څه اړیکې لرې زه ورسره مینه لرم دا واخله دا چې څه باید وکړې خپله پوهېږې کام کې ګډوډي جوړه کړه ته ولې سرزوري کوې اوس نو خو وشول ها وګوره وهل دې وخوړل خوشکه مرسته وکړئ بس دی بس دی بس دی غلی شه څه خبره ده پاڅېږئ ټول خپلو ځایونو ته لاړ شئ ټول خپلو ځایونو ته لاړ شئ زر کوئ مرسته وکړئ بس دی بس دی بس دی بس دی خوشمکه بس دی خوشکه خوشمکه خوشکه مرسته وکړئ سرداره ته څنګه یې ماریا دا چې ته مې ولید بیخي ښه شوم بې ځایه سرزوري مه کوه په استنسانه موږ باید له دې ځای نه وباسې پوه شوې وروره خپلې وسلې مو وغورځوئ وغورځوئ کنه نو د مغزه شیندم کسان دې غواړي چې ته ووژل شې همداسې ده ها غواړي چې ته ووژل شې مه کم عقل کېږه وروره خپلې وسلې مو وغورځوئ وغورځوئ سمه ده وسلې مو وغورځوئ وغورځوئ دې خواته لاړ شئ دې خواته لاړ شئ دې خواته ورته ووایه چې هغه نجونې خوشې کړي زر کوه مه وایه زناوره نجونې خوشې کړئ وتښتئ زر له دې ځای نه لاړ شئ وتښتئ ته هم لاړه شه
یوسف په کنډواله کې تا ته په تمه دی شمالي لوري ته وتښته زه تا یوازې نه پرېږدم درته وایم لاړه شه زه باید د ستا په اړه اندېښمن نه شم ځه لاړه شه موږ تا ته په تمه کېږو ما ته وګورئ وړاندې را نه شئ که نه نو د ده مغزه شین ده مخکې شه زنابره مخکې شه کله چې په لومړي ځل مې ولیدلې زه پوه شم چې ته له مصیبت نه ډک یې راځه ماریا راځه ورورا ورورا مه مړ کېږه ورورا فدایي ورورا شو جګړن را روان دی ماریا نه خانوشتونکی دی یوسفه ډاز وکړه زر کوه ډاز وکړه راځه جګړنه راځه وړاندې راشه ماته یې راکړه ډېر لرې دی ماریا نه شي ویشتلی ماریا شو که ته ووژل شې جګړن به ډېر وځورېږي یوسفه مریم تا سره مینه لرم پوهېږم یوسفه مریم یوسفه مریم وتښته مریم ودرېږه جلۍ که نه نو په دې سر دې ولم له منځ نه لرې شه حرکت ونه کې که نه نو وژل کېږي داسې مه کوه زناوره
خوشه که جلوی خوشه که وسله دې وغورځوه جګړه نه نه وسله دې مه غورځوه سرداره جلوی خوشه که درته وایم چې وسله دې وغورځوه سمه ده جلوی ته څه مه وایه سرداره دا نجلۍ له تا سره مینه لري ته هم له دې سره مینه لرې سرداره داسې مه کوه جلوی ته څه مه وایه زما ورور دې ووژنه مصیبته ته هم باید خپله سزا وګورې نه نه ډاکټره ته چېرته وې چېرته یا بخښنه غواړم ماشه تاسې پسې ډېر مه ګرځېدم خو آخر مې دلته پیدا کړئ تاسې خو ښه یې که نه زه ښه یم ډاکټره سمه ده ماشه ته خو ښه یې که نه هو ښه یم ډاکټره زر کمئ راځئ موټر ته پورته شئ زر کمئ هلئ راځئ راځئ ګورو چې دا ژوندی دی او که مړ شوی زه ژوندی یم ژوندی یم د هغه جګړه نه او د هغې نجلۍ د وژلو لپاره زه ژوندی یم ژوندی یم ژوندی یم پام کوئ بکراره بکراره پام کوئ پام کوئ شاهینه شاهینه خوشې مې کوي تاسې له مانه څه غواړئ خوشې مې کوي پاسېږه پاسېږه مخکې شه خبرې وکړه زرکبه زه د سینګریانو له ډلې ناسته یم دا خبرې پرته له کوم فشار او مجبوریت نه کوم د سینګریانو ډله د ترکیې د اردو یوه ځانګړې ډله ده چې د ترکیې د امنیتي ځواکونو په امر سوریه کې ډول ډول ترهګرځو ډلو ته هر ډول وسلې او مهمات ورکوي څوک چې دا کار مخته بیایي هغه د سنګریانو ډله ده جلې ستا په خوښه خبرې وکړې ثبوت پیدا شو ته موږ ته وسلې نه راکوې د ترکیې د اردو اړوند ځانګړې ډله سنګریانې راکوي هغه ویډیو هم د لاسه راولېږه سمه ده په یو ساعت کې درلېږم سمه ده خو په دې سنګورې څه وکړو په تمه شه زه بیا خبر درکوم سمه ده له پولې نه تېرېږو چمتووالی ونیسئ زر کوئ
انشاءالله چې کار به وکړي. زه یې ګورم قومندانه. زه ورک شه، زه باید سردار قومندان سره اړیکه ونیسم. همداسې مشه، لږ پاتې خلاص شو. آها دا دی، خلاص شو. ګوره مشه، ځان کې داسې کوم ځای نه دی پاتې چې په ګولۍ نه وي لګېدلی. پورته شه، یو قدم واخله چې پښه دې څنګه ده مشه. مریم ووایه. تا راته وویل چې زما د ملګرو ځای دی یا ته راغلی؟ هو هغه ځای راته معلوم دی. داسې چې نن نظر کوه ډاکټره، همدا اوس حرکت کوه. ګوره مشه، زه درته یو څه ووایم، حالات بیخي ګډوډ شوی، ته نه یې خبر. ما درته حال ونه شو ویلی. کله چې زه درملو پسې درملتون ته لاړم، تلویزیون کې مې خبرونه واورېدل، یعنې موږ چې کوم عملیات ترسره کړي له هغه نه ټول خلک خبر شوي دي مشه. یعنې زموږ په اړه څېړنې پیل شوي، موږ لټوي. ته خپله ښه پوهېږې مشه، زه خو وایم چې موږ باید له قرارګاه سره اړیکه ټینګه کړو، له هغوی سره باید یو ځل خبرې وکړو مشه. زه به هغوی ته خبره وکړم. برخه زما غږ اورې، ځواب راکړه جلدی. برخه جلدی ځواب راکړه. اصلي مشه، والله چې دا اصله ده مشه، دا اصلي غږ مې واورېده، دا اصله ده. ورسره خبرې وکړه. خدای له تا نه ډېر شکر کوم ژوندي دي. اصلي غږ بیا اورم، دوام ورکړه. سردار وروره ډېر شکر دی خدایه چې ستا غږ مې واورېده. اصلي د نازا، شاهین او هاوین حالت څنګه دی؟ ته چېرته یې اصلي؟ سردار وروره اصلي دا بوزئ. اصلي ګرانې، د نازا، شاهین او هاوین حالت څنګه دی؟ مشه، د خدای لپاره ته خو یو څه ووایه که نه. اصلي څه وشول؟ ځواب راکړه، چېرته یې اصلي؟ خپل قبر ته دننه شه. زناوره خوشی مې کوي. راځه زناوره راځه. کار ملارئ پرېږدئ، زه تا خپل قبر ته دننه کوم. الله ګوره ماشه، لکه چې کومه پېښه شوې، یا دا چې هغې خبرې نه شو کولی، یا کوم ترهګر له هغې نه مو خبره تښتولې وه. یو څه خو ووایه جلله، یو څه ووایه. اصلي ځواب راکړه. اصلي ډاکټره زر کوه چې ځو، زر کوه. سمه ده ماشه. مریم خورې، موټر باید تیز وځغلول شي، یعنې ته د مشر څنګ ته لاړه شه. ځه لاړه شه ځه. ډاکټره زر کوه، بیړه وکړه. زر کوه ډاکټره، زر کوه. له مرګ نه دومره مه ډارېږه سنګورې. سنګوریان هېڅکله هم له مرګ نه ډارېږي زناوره. هغه تاسې یې چې له مرګ نه ډارېږئ. موږ هر وخت مرګ ته هرکلی وایي زناوره، پوه شوې؟ دا ونیسئ، ونیسئ. ښه ده، داسې چې دا نو مړه شه سنګورې. قبر کې وغورځوئ. خوشي کوي. آرام اوسئ.
ژوندی ونیول شوم خو بېرته وژغورل شو ډاکټر هم له ما سره دی ډېر شکر دی خدایه آخر مې هم ستا غږ واورېده نور کسان چېرته دي قمندان صاحب اصلا نازا شاهین د هغو وحشیانو په لاس کې دی خدای دې ورسره مرسته وکړي غوږ شه سرداره ته باید سمدلاسه بېرته راوګرځې سنګوریانو چې په سوریه کې کوم عملیات ترسره کړي رسنۍ خبرې شوي د سنګوریانو د قمندان په توګه ستا په اړه څېړنه پیل شوې ده زه د فشار لاندې یم راوګرځه پوهېږم قمندان صاحب خو ما د خپلو ملګرو ځای پیدا کړی زه باید هغوی وژغورم څلور ساعته وخت لرو سرداره پوه شوم قمندان صاحب امن پر ځای کېږي وکشه سرداره جلیل هم دلته دی زه د هغه لیدو ته ځم د ولسوالۍ روغتون ته راوړل شوی حالت یې ښه نه دی پوه شوم قمندان صاحب پوه شوم جلیل څوک دی جلیل اعصاب خرابه جلیل یو ډېر زړور او غیرتمند سړی دی د خپل هېواد مین ډلګی مشر دی ورور مې دی بې ځایه سرزوري مه کوه که نه چاره دې کوم زه چې څه وایم هماغه وکړه 3 میاشتې کېږي چې خپله کورنۍ دې پرېښې او زما څنګ کې اوسېږي نور نو خپل کور ته لاړ شم همیشه ګوره قمندان صاحب داسې مه کوه درته مې وویل چې کور ته نه ځم نو کور ته نه ځم که کور ته لاړ شم مور مې خفه کېږي وایي به ورور دی قمندان دی ولې دې یوازې پرېښوده که ومې وژنې هم زه کور ته نه ځم ته هم نور ناڅاپ خرابي مه کوه زه کور ته نه ځم ښاغلی جلیله غږ د آنلاندې منزل ته راځي نورو ناروغانو ته مزاحمت کوي ای څه وکړم ډاکټرې کله چې د عملیات کوټې ته لاړم زما د مخ پوستکی به رانه لرې کې ماشاءالله ښه شوی ډلګۍ مشه لږ وخت نه خو خبرې ښاغلی جلیله د څېرې د بدلولو وړاندیز زه هم قبول نه که اوس نو د پلاستیکي جراحي په وسیله چې څومره مخ د جوړ شو هماغومره به جوړ شي په خبره پوه شوې دې خبرو ته څه اړتیا ده ته به وایې چې موږ نه پوهېږو قمندان صاحب خبرونو کې سنګوریان ښکاروي ممیشه تلویزیون روښانه که درنو لیدونکو ویل کېږي چې د ترکیې اردو اړوند د سنګوریانو په نوم ځانګړې ډلې پرته له اجازې نه په سوریه کې عملیات ترسره کړي او د خپل اردو اړوند وسلې یې سوریه کې په ترهګریزو ډلو ویشلې دي اوس نو پام وکئ په دې اړه د سنګوریانو د ډلې یوې عسکرې خبرو ته زه د سنګوریانو له ډلې نه اصله یم دا خبرې پرته له کوم فشاره مجبوریت نه کوم د سنګوریانو ډله د ترکیې د اردو یوه ځانګړې ډله ده چې د ترکیې د امنیتي ځواکونو په امر سوریه کې ډول ډول ترهګریزو ډلو ته هر ډول وسلې او مهمات ورکوي دا څه وایي څوک چې د کار مخته بیایي څوک غواړي چې د سنګوریانو نوم بدنام کړي همدارنګه هڅه کوي چې د خپلو جرمونو پړه په سنګوریانو واچوي انشاءالله چې سردار قمندان صاحب دا لوبه خرابوي قمندان صاحب سمه ده سرداره څه خبره ده مریان تا د هغه ځناور فرمان په وړاندې ولې خپله وسله وغورځوله ځکه چې هیر دې کړل مریان که ما هغه وسله نه وای غورځولې نو ته یې وژلې ښکاره ده که زه مړه شوې وای نو تا هم خپل ملګري سنګوریان نشو پیدا کولی د دې دسمال له امله مې ونه غوښتل چې ته مړه شې خدایا دا دې ولوسته ومې لوسته
उधरेगा डॉक्टर उधरेगा उधरेगा वो रसीदू समाधा समाधा उधरेगा वो रसीदू डॉक्टर समाधा समाधा خدای دې لوسته دی اسمه چې لیکلو هغه ټول لوستي دي زه اوس څه وکړم خدایا نه لرې زه هم له تا سره مینه پیدا کړم اورېندارې هغه خونې هغه کم چېرته دی ما خو ته داسې بده خبره نه ده کړې چې دا اوس ژاړې ماشه خیره دی څه خبره ده ما خو څه بده خبره نه ده کړې څه خبره نشته ډاکټره مینان شوي دي والله چې مینان شوي دي راغله ماشه له دې ځای نه تر اوسه څوک نه دي ژغورل شوي لومړی درته ساه باندې پیدا کېږي وروسته بیا ستړی کېږي ساړه نه کېږي کله چې شپه شوه نو ګیدړان او لیوان به راشي هغه وخت به بیا وګورې چې څه کېږي هغوی د څه ډول خوري څه در باندې کوي وروسته بیا به مړه شي خاتمه به شي زرګوی راځئ چې ځو ماشه دلته خو څوک نه ښکاري کېدای شي چې دا مې ډاکټره مریم ته هم دلته پاتې شه سمه ده سمه ده سرداره کېدای شي چې دا زموږ کسان دي اصله اصله شاهینه
راغله ډاکټره دا څه دي ګوره ماشه دا زموږ د اردو وسلې دي ته خو یو ځل وګوره دا خیانت دی یو لوی رذالت دی او ماشه خو دا وسلې چا دلته راوړې دي او نه پوهېږم چا په دې وحشیانو پلورلې دي ها سردار وروره ومې ژغوره ماشه دا د اصلي غږ دی والله چې د اصلي غږ دی اصلي ګرانې ته یې ها وروره مړه کېږم مرسته وکړه اصلي ارامه اوسه چېرته یې ژر ووایه نه پوهېږم چې زه چېرته یم لکه ابله لري یو ځای کې یم وروره زه یې په ځمکه کې خښه کړې یم اصلي موږ تا پیدا کوو مه ډارېږه سمه ده اصلي نور کسان چېرته دي د هغوی ځای درته معلوم دی والله چې خبره نه یم وروره هاوین او شاهینې بل ځای ته بوتلل سردار وروره شاهین ته ووایه چې زه له هغه سره ډېره مینه لرم ډېره انشاءالله چې په آخرت کې سره یو ځای کېږو ګرانې اصلي ارامه اوسه خپل همت له لاسه مه ورکوه سمه ده هڅه وکړه ځان پوه کړې چې چېرته یې ژر کوه سردار وروره په زور یې په هغه ویډیو ثبته کړه ما وویل چې سنګوریان ترهګریزو ډلو ته وسلې ورکوي سردار وروره کوم کس دی چې غواړي موږ ختم کړي ماشه څه وکړو موږ نه پوهېږو چې زموږ ملګري چېرته دي د هغوی ځای هم نه دی راته معلوم دا وسلې هم همدلته پاتې کېږي ډاکټره ووځو له دې ځای نه ووځو ژر کوه چې په عمل وځي دې ځناورو موږ سخته برید لاندې نیولي یو موږ یې کله بند کړي وو همدلته باد باندې شو زر کوئ وتښتئ زر کوئ مریم حرکت ونه کې وسته دې وغورځوه لاسونه دې پورته که زر کوه لاسونه دې په خپل سر کېږده په ګونډو شه Şiki dağlar diz boyu kar, dinle asker